أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشيخ الفاني او شيخ فاني چې دی الذي هغه څوک دی لا يقدرو چې دی قدرت نه لري على الصيام پر روزه باندې یعنی د روزه پر نیولو باندې دی قدرت نه لري دی ډیر سپینجری وي یفطر ماته دی کی و یطعمو خوراک دی ورکی لكل يوم د هر ورځې د پاره مسکینا و مسکین ته نصف ساع نیمه کاسه من برن د غنمو او ساعا یا یو کاسه من تمرن د خرما او ساعا یا یو کاسه من شعیر دوربشو دغه د یوې روژې فدیه ده کما لکه چې یطعمو خوراک ورکول کیږي په کفارات په کفارو کې د کفارې فدیه چې څنګه ورکول کیږي د دې د هم هغه رقم دی ومن هغه څوک ماته کمر سو علیه پر د باندې قضا او رمضان د میاشتې د روژې یو څوک مر سو پر د باندې روژې پاته ولې قضایي د روژې فإن اوصا کچیر وصیت وکي به په دې سره اطعم خوراک دیوان ورکی عنه د دې سولی قریب ده یعنی د هر روژې پر ځای د خوراک ورکی لكل يوم د هر ورځې دا نصف ساعه نیمه کاسه من برن د غنمو او ساعه یو کاسه من تمرن د خرما او ساعه یو کاسه من شعیر د اوربشو یعنی دغه به بس د فدیه د هر روژې دا ورکی ومن هغه څوک دخل که داخل سو فی صومی پر روژه کې تطوع نفلی یا یو چا نفلی روژه ونیوله او فی صلات یا په لمانځه کې تطوع نفلی یا یو چا نفلی لمونځ شروع کړي ثم وروسته افسدهما فاسد کړل یا دا روژه فاسد کړل یا دا نفلی لمونځ فاسد کړي قضاهما قضا براوي د دې و اذا وغ بلغ که ورسېدی صبي کشنی یعنی کشنی لویشت ته ورسېدی او اسلم یا اسلام راوي کافر فی رمضان په میاشت کې د روژې امسکا بقیت یومهما یعنی هغه پاته ورځ چې څونه ورځ پاته د ماپښین د ایمان راوي ماپښین لوی سلو هر ټیم چې لوی سلو چې څونه ورځ پاته د هغه پاته ورځ به دی څه وکړي یعنی بیا به خوراک نه کړي د دغه ټیمه سره روژه ونیسي وسامه روژه دې ونیسي بعده وروسته د دې ولم یقضیا قضا دې نه راوړي ما مزه هغه چې تېر سوی دی د ده څه چې هر څو روژې د دوی څه تېرې سوي دي هغه قضا بیا راګرځول نه غواړي نه د دغه کشني څه چې دا لویشت ته ورسېدی او نه د دغه کافر څه چې د ایمان راوړی دي د دې ستیری روژې راګرځول نه غواړي ومن هغه څوک اغمي که بهوشي راغله علیه پر ده باندې په شهر په میاشت کې رمضان د میاشتې د روژې لم یقضي قضا به نه راوړي اليوم د ورځې الذي هغه حدث فيه چې ده ته ورپېښه سوی ده الاغما او بهوشي په هغه کې په کومه ورځ کې چې دی بهوشه سوی دی د هغې ورځې قضا نه راګرځي وقضا قضا به راوي ما بعده هغه وروسته چې نورې دي د هغو قضا به بیا راوي واذا افاقه که جوړ سو المجنون لیونی جوړ سو په بعض شهر رمضان په بعض میاشت کې د روژې په میاشت کې جوړ سو قضا به راوي ما د هغه مزه چې تېر سوی دی منه د چې څو روژې تېر سوي دي د هغه به بېرته بیا دی راګرځي واذا حازت که حایزه سوه المرأة ښځه افطرت ماته دي که په روژه کې یو ښځې روژه نیولې ده د ورځې دا حایزه سوه دې ته میاشتانه ناجوړي ور پیدا سوه بس روژه دې ماته کړي د هغه ټیمه څه چې دا ناجوړي ور پیدا سوه وقضت او بیا دې راوګرځي دا هغه وخت طهارت چې پاکه سوه بېرته دې دغه بیا قضا راوي که چیرې دا پاکه سوله ناجوړي ختمه سوله دا جوړه سوه واذا هغه قدمه که رالی مسافر وطهرت یا پاکه سوه الحائز حایزه ښځه په بعض نهاري په بعضې ورځ کې امسکا بقیت یومهما پاته ورځ د دوی دواړه څه شي وکړي روژه ونیسي ګوره مسافر رالی کور ته ماپښین راورسېدی د ده روژه نه ده پر بیابان باندې چې کور ته رالی خپل ځای ته راورسېدی دا پاته ورځ به دی روژه نیسي یا ښځه حایزه ده خو د دې روژه نه ده دا په ناجوړي کې د میاشتانه نه جوړي کې ده د دې ناجوړي جوړه سوه چې هر څونه وخت ورځ پاته ده بس د هغه ټیمه څه د روژه ونیسي دا پاته ورځ د دا روژه کې ومن هغه څوک تسحره که چیرې پیشلمی وکړي وهو دی ظنو ګماني و ان الفجر سهار چې دی لم یطلع نه دی راختلی د چې ول سار سوی نه دی او ابتر یا ماته که وهو دی یری ګماني و چې ان شمس المر قد غربت په تحقیق سره لوېدلی دی د ده دا فکر چې اوس نو المر لوېدلی دی ماښام دی ثم وروسته تبینه معلوم سو چې ان الفجر سهار چې دی قد طلعت راختلی دی پیشلمی یې کوئ د په سهار کې کوئ هغه سهار سوی دی یا د روژه مات کوئ هغه لمر نه دی لوېدلی ثم ورسته تبين معلوم سو چې ان الفجر سهار چې دی قد طلع راختلی دی وان شمس المر لم تغرب ندی الودل المر ندی الودل روژه مات ټیم ندی د بیا روژه مات قضا دی راوي ذلك اليوم دغه ورځ ولا کفاره نسته علیه پر د باندې خالی به دغه ورځ روژه بیا راوګرځي کفاره پر دې چا باندې نسته ولې د دا په کاسته دا کار دی نه دی کړی د چې ول ماښام دی هغه ماښام نه و د چې ول سهار نه دی پیشلمی دی هغه پیشلمی نه و سهار ول نو دا د په کاسته دا کار نه دی کړی یعنی پر د باندې کفاره نشته ومن هغه څوک راکوي ول د هلال او میاشت الفطر د اختر میاشت ولیدل وحده یوازې لم یفطر نه دی ماتي یوازې که یو چا یو سړی د اختر میاشت ولیدل نه دی ماتي څه وخت
یوازې که دا میاشت ویل ده نو دی روژه نه ماتي. واذا هغه وخت کانت که چیرې وو بسمای په اسمان کې علت وو لم یقبل الامام نه دی قبلوي امام په هلال په میاشت کې الفطر د کشنی اختر الا شهادت رجلین یا به شاهدي د دوه نفرو نارینه دا قبلي او رجل یا د یو سړي و امراتین د دوه ښځو یا به دوه نارینه صالح کسان د شاهدي ادا کوي چې موږ میاشت ولیدله. ګوره په اسمان کې علت یعنی وریاض د ګرځ دی دوړي دي دغه دوه یا دوه شاهدان به نارینه ورته تیریږي امام ته یا به یو دانه نارینه دوه ښځې ورته تیریږي دغه شاهدي به دی قبلي. ولم تكن کچیر نو بسمای په اسمان کې علت لم يقبل نه دی قبلي الا شهادت مگر نه شاهدي دی قبول کې جمع کثیر د ډیرو خلکو چې ډیر خلک نه د ډیرو خلکو سعودي خواته دی وو دوه درو شاهدي دی نه قبلي یقع چې واقع سي العلم علم بخبرهم په خبر د دی باندې یعنی چې دا خبره شو واقعیت ته ورسیږي. باب الاعتکاف باب ثابت دی په بیان کې د اعتکاف. الاعتکاف او اعتکاف چې دی مستحب دی او هو د اعتکاف چې دی اللبس نوتل دی په مسجد په مسجد باندې مع صوم سره د روزه و نیت او سره د نیت الاعتکاف دی اعتکاف. ويحرم حرامي على المتکف په اعتکاف علا باندې حرام دی الوتی حرام دی ولمس مسکول حرام دی والقبلة مش اخستل حرام دی د شذ ولا يخرج ندي وزي من المسجد د مسجد سد نه وزي الا لحاجه الانساني مگر نه د انساني حاجت د پاره د انساني حاجت د پاره دا او داسه د پاره او داس تازه کوي یا بول کوي لوی او د سمات لزی ټټیله بیت الخلا روان وي او الجمعه یا د جمیل منزل روان دلته د دې چې په کم ځای کې په کم مسجد کې دی په دا کې د جمیل منځ نه وي د بل مسجد لره کله چې د پاره د فرض منځ وین خرج کوته لغیره ما ما سو د دې سواتي یفسد فاسدیج الاعتکاف او اعتکاف. ګوره دغه حاجت انساني دا کم ضروري شیان چې دي د دې سبب غیر کواتي نو بیا اعتکاف چې دی فاسد سوله. عند ابي حنيفه پنيز د امام صاحب وعندهما پنيز د یارانو لا يفسدون فاسدیج الا خو بیا فاسدیج اذا كان كثير اكثر النهار زیات ورځ خارج المسجد د مسجد صد باندې هغه وای ک زیات ورځ د مسجد د باندې ولو لږ وخت په مسجد کې بیا اعتکاف فاسدیج. ولا باس باک نست انده يبيع چرانی ول وکي او يبتاع یا خرڅول وکي په مسجد کې یو شی رانس یو شی خرڅ کې من غیر ما سوا انده دی يحضره چې حاضري السلعه او سامان هغه شی دی نه را حاضري دغه سودا وکي د پلانې شی پر در خرڅ کې د پلانې شی در سرانوي او دغه کولای شي په مسجد کې د تجایز دی باک نست. ولا يتكلم خبير نه کوي په د مسجد کې الا بخير مگر نه د خیر خبرې دی کوي. ويكره مکروه دی له دته سمتو پټ خلک شنستل د شنستل چې شي نه کوي بس دغه ناس دی منډه خله دا کار دی نه کوي یعنی یو ذکر یو شی دی کوي په انجام کې جمعه وکال متکف او اعتکاف والا لیلا د شپې او نهارن یا د ورځې عامدن په قصد سره او ناس یا په هیر سره باطل باطل سو الاعتکاف او اعتکاف ته اعتکاف یو لاړی کچیر د ورځې یا د شپې جمعه وکله نږدېکات یو کې د شذ سره بس اعتکاف ختم سو. ومن اغسوک اوجب واجب سو واجب کی علی نفسه پر خپل ځان باندې اعتکاف او اعتکاف یو سړی پر خپل ځان باندې اعتکاف واجب کی ایامي د ورځې لازمه هو لازمي پر د باندې اعتکاف او اعتکاف بلیالها د شپو هم په شپو باندې بس پر واجب سو که د ورځې دا پر ځان باندې واجب کی نظر کې چې نن زب اعتکاف کوم د شپو دام پر واجب دي. وکانت وبا متتابعه فلپسه وان لم يشترط که څه هم نه وي شرط کړي التتابع فلپسه والی خدا غ بس پر د باندې چیش دي واجب دي. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.